عمر بن خطاب رضی الله عنه چې وکړه سم مسله رااله نو دا مشران صحابه کرام به راجمع کړو چې هغوی د بدر په غزا کې شریک شي د بدر په غزا کې چې کوم شریک شوي دا مشران صحابه کرام دي ځکه چې اولنی جنګ تاریخي او غټ جنګ چې د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې شوی دی هغه جنګ بدر دی په بدر کې چې کوم صحابه کرام شریک شوي دي دا اوچت صحابه کرام دي نو عمر رضی الله عنه چې وکړه سم مسله رااله سبحان الله یو روایت کې راځي د عمر رضی الله عنه خاص خلق چې هغه علما او قاریان د مشورې به د علماو نه اخلي چې قرآن باندې پوهې حدیث باندې پوهې داسې قسمه خلق به د خپل مجلس خاص خلق ګرځي عمر بن خطاب ته چې وکړه څه مسله رااله د مشران صحابه کرام به راجمع کړو عبدالله بن عباس وایي زه به پکې راوغوښتم هغه ټول به مشران وو دی به څه دی به کشر و ډېر کشر و دا وایي ځکه چې عبدالله بن عباس په خپله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حج کوو نو په دغه ورځو کې وایي زه بالغ شوی وم مطلب دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه لاړ نو د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما عمر به څوارلس پنځلس کاله دا عبدالله بن عباس به عمر رضی الله عنه په خپل مجلس کې کېناوه چې کله څه مسله به راپېښه شوه مشورې دپاره به مشران صحابه کرام رالو په منځ کې عبدالله بن عباس وناسو فكأن بعضهم وجد في نفسه دې بعضو په زړه کې راله چې دا ماشوم پکې سله ناست دی او وی عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ته ولې دې موږ سره په مجلس کې یو ځای کې ولنا ابناء مثله زموږ د دام رضامند دي موږ مشران کسان مشران کسان ناسي تا پکې دیم کېنولی ولې پکې دې کېنولی نو عمر رضی الله عنه ورته وویل زه صحیح ده زه به دنې یو مسلې تپوس وکړم او ستاسو نه هم تپوس وکړم نو تاسو ته پته ولګي چې ولې زه دې په خپل مجلس کې کېنم نو دا ټول یې راوغوښتو او بیا یې تپوس وکړو د عبدالله بن عباس نه او ولې دې د نورو نه تپوس وکړو وی تاسو له دې صورت مبارک کې څه وایي اذا جاء نصر الله والفتح دې کې اشاره څه ته ده نو بعض ووایي مطلب د دې دا دی چې الله موږ ته وایي چې حمد او ثنا ډېره وایي بعض ووایي چې الله موږ ته امر کړی دی چې استغفار ډېر غواړي ځکه چې الله تاسو له فتح درکړه بعض ووایي موږ ته پته نشته او بعضو څه جواب ورکړو بعضو څه ورکړو بیا د عبدالله بن عباس نمبر راغی عمر رضی الله عنه ورته وویل اکذلک تقول یا ابن عباس د عباس زوی ستا هم دغه رای ده ته هم دغه څه وایې دا کوم چې دوی وایي وایي ما ورته وایي چې نه زه دغه نه وایم ښه نو ته څه وایې ته څه وایې چې دې صورت کې مقصد څه ده اشاره څه ته ده وایي ما ورته وایي چې اشاره هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره دې ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ختمېدو واله دی نو الله ورته ووایي چې کله راشي فتحه او مرسته د الله طرف نه نو دا ستا د ژوند د ختمېدو نښه ده نو اوس استغفار ډېر غواړه نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دې ملګرو ته وایي د دې د لاسه زه دلته کښېنوم کومه مسله چې تاسو ته نه وه معلومه هغه دې ورته ته معلومه او د عمر ستاسو نه کم دی داسې کې دا خبره م یاده کوي چې علم د کم عمر نه مشر سړی جوړ کړي او جهل د مشر سړي نه کم عمره جوړوي تاسو به خیال کړی کله کله مجلس وي غټ مجلس سپین ږیري پکې هم ناستي مشران پکې هم هر قسمه خلک به ناستي خو چې کوم سړي سره علمي خبره دی کوي عمر به یې کم وي د دې علم د لاسه کم عمره انسان د مشر شي او چې کله انسان کې جهالت راشي جهالت که نه لکه تاسو وینئ کله کله مشر سړی به د جهالت خبره وي دا خلک وایي مړه دې عمر ته وګورو د خبرو ته وګوره حالانکه عمر یې ډېر دی او ښه مشهور به وي خو چې جهل پکې راغی د هغه جهل د لاسه هغه مشر څه شو هغه کشر شو او د علم د لاسه هغه کشر څه شو هغه مشر شو نو ځکه د علم د زده کولو کوشش پکار دی په علم سره هغه کورونه ابادیږي هغه ابادي ورسره جوړیږي چې ستنې نه العلم يرفع
بیتا لا عماد له شاعر وی علم دیسی کورو چتی چستن پکی نئی او جهل چیده خد عزت کورون تباو برباد کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مدلت دی خبریت اشارو کرا چی دی صورت کی اشارہ سترہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگ تده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا نتلو والا دی. بلکہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ و روایت روڑا بائی کی خوا زہر دی چی کر دا صورت نازل شو اذا جاء نصر اللہ والفتح نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی نعیت الی نفسی اللہ ماتا دا خبر راکو چی تدی دنیا نتلو والا فإنه مقبوض في تلك السنة بی عبداللہ ابن عباس وی پا اقا کال چی دے بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شہر